ما ورته وویل موخه دې څه ده؟ ښځې وویل ته د خپل پلار یوازینی زوی او پلار دې لور نه لري چې له مړینې وروسته د میراث ډېره برخه هغې ته ورسیږي، نو ټول میراث به تا ته در رسیږي. ته د هغې په ژوند کې دا حق لري چې د هغه کور ما ته منتقل کړي. هغه هم خپل مهر تا ته درکړی او ته یې د کور په پلورلو کې آزاد پرېښیي. کله چې مې د هغې له خولې دغه خبره واورېده بدن مې ولړزېد، ځکه چې ما د خپل کور اختیار درلود او د پلار و مور کور مې نفر ته نشو ورکولی. ومې ویل دغه غوښتنه دې ډېره عجیبه ده، ځکه چې که دغه کور تا ته درکړم پلار او مور به مې نوره کرونده ونه لري چې خپل پاتې عمر پکې تیر کړي. نفر خپلې وینځې ته وویل چې له کوټې بهر شي او ما ته یې ویل چې ورنږدې شم. وروسته یې راته ویل سینوها راشه او زما پر سر لاس تېر کړه. زه په ډېر شوق ولاړ شوم او د هغې پر بې ویښتو سره مې لاس تېر کړ او ومې مخه. زه په ډېر شوق ولاړ شوم او د هغې پر بې ویښتو سره مې لاس تېر کړ او ومې موښه. ښځې ویل سینوها باید پوهه شي چې زه داسې ښځه یم چې ځان ارزانه نه خرڅوم. ستا کور چې پرون دې راکړ زما وړ نه دی او که غواړې له ما استفاده وکړې باید د خپل پلار کور هم زما په نوم کړې. تر دې چې زه پوهه شم ما ځان ډېر ارزانه نه دی خرڅ کړی. ومې ویل نفر پرون خو دې له ما سره ژمنه وکړه چې نن ورځ به له ما سره تېروې، د پلار د کور خبره دې نه وه کړې. ښځې وویل د دې لپاره چې پرون لا زه خبره نه وم چې ته د خپل پلار د کور خرڅولو یا بل چاته د دغه کور د انتقال واک هم لري، او بله دا چې پرون او نن یوه نوې ورځ ده او که ته د خپل پلار کور زما په نوم کړې نن به تر ماښامه پورې له ما سره ساعت تېر کړې، په دې شرط چې لومړی ولاړ شي او کاتب راولې او د کور د انتقال سند ما ته راکړې. له هغې وروسته به له ما سره ساعت تېر کړې، ځکه چې زه د نارینهو په قول او وعدو ډاډ نه لرم. زه چې څومره پوهېږم نارینه درواغجن دي. ومې ویل نفر هر څه چې ته ووایې همغسې به وکړم. ښځې له ځانه لرې کړم او ویې ویل نو ورځه لومړی کاتب راول او د کور د انتقال کار خلاص کړه. له هغې وروسته به زه تر شپې پورې ستا شم. زه له کوره راووتم، یو ځل بیا مې کاتب راوسته او دا ځل مې پلرنی کور چې پوهېدم له قبره وروسته زما د مور و پلار یوازینۍ شتمني ده د نفر په نوم کړه. کله چې کاتب غوښتل ولاړ شي ما سپین زر نه درلودل چې هغه ته یې ورکړم، خو ښځې د سپینو زرو یوه نرۍ کړۍ کاتب ته ورکړه او ویې ویل دا ستا وجوره، او له دې سره کاتب له دروازې ووت. بیا نفر ما ته امر وکړ چې مریان ورته سبانارې راوړي. هغې موږ ته ډوډۍ تروه کبان او د وربشو اوبه راوړلې. نفر ویل نن تر ماښامه ستا په خدمت کې یم، په دې کور کې به یې وڅښي او وخوري او له ما سره به ساعت تېر کړي. له هغه وخته بیا د لمر تر لوېدو لږ مخکې چې زه د نفر په کور کې وم هغې له ما سره په مینه چلند وکړ. ما ته اجازه راکړه چې سر یې وموښم او ویل یې چې زه به نن تا ته داسې شیان در زده کړم چې لا دې نه دي زده کړي، خو زده کول یې د یوې خور د درلودلو لپاره ضروري دي، ځکه چې له دې پرته به ستا خور ستا له لمس کولو خوند وانخلي. کله چې لمر داسې ځای ته ورسېد چې ښکارېده نوره نو شپه را نږدې کېږي، ښځې راته وویل سینوها اوس ما یوازې پرېږده، ځکه چې ستړی شوی یم، باید استراحت وکړم او د سبا لپاره د ځان د سینګارولو فکر وکړم. زما د سر ویښتان هم راشنه شوي دي، باید نن شپه هغه وخریم چې سبا ته مې سر وځلیږي، او که ستا په شان یوه بل سړي وغوښتل له ما سره ساعت تیر کړي نو زما له ځلیدونکي سره به خوند واخلي. زه د دغه ځای د پرېښودلو له امله ډېر خفه وم. په خواشینۍ سره د خپل هغه کور پر لور روان شوم چې زه پوهېدم نور زمانه دی، او کله چې کور ته ورسېدم شپه شوې وه.
کله چې پښیماني او شرم له حده ډیر شي د اپیمو په شان په سړي خوب راولي. او زه په دې شپه له ډېرې پښیمانۍ یا له دې شرمه چې د پلار کور مې خرڅ کړی وویده شوم، او له دې امله چې د ورځې مې د هغې ښځې په کور کې ډېر شراب څښلي وو تر سهاره راویښ نه شوم. سهار چې کله له خوبه راویښ شوم د نفر ښکلی اندام او خرل شوی سر رایاد شو او پوه شوم چې په کور کې نشم پاتې کېدای، هغه هم په داسې کور کې چې پوهېدم زمانه دی. له کوره ووتم او د هغې ښځې د کور پر لوري روان شوم. ما سوچ کوه چې هغه به ویده وي، خو چې ورغلم معلومه شوه چې ویښه وه او په باغ کې ده. کله چې زه ولیدم وی پوښتل د څه لپاره راغلی او له ما څه غواړې؟ ومې ویل راغلی یم چې ستا په خوا کې ووسم او د پرون په شان ستا سر وموښم او له تا غواړم چې له ما سره ساعت تیری وکړې. ښځې ویل آیا ته څه لرې چې ما ته یې راکړې چې زه له تا سره خپل وخت تیر کړم؟ ومې ویل خپل او د پلار کورونه مې تا ته درکړل، نور کوم شی نه لرم، خو له دې امله چې زه ډاکټر یم او له دارالحیاته فارغ شوی یم، په راتلونکي کې چې بډایه شم هغه ډالۍ به درکړم چې نن یې باید درکړم. نفر وخندل او ویې ویل د نارینهو په ژمنو باور نه دی پکار، ځکه تر هغه وخته پورې پر خپلې ژمنې ولاړ وي چې هیله کوي یوه ښځه خور کړي. کله چې هغه څو ځله خپله خور کړه او ورباندې موړ شو نو ښځه داسې هېروي چې د عمر تر پایه پورې نه یادوي. خو له دې امله چې تا وکړی شو پرون زما د لارښوونې پیروي وکړې او له یوې ښځې د استفادې چل دې زده کړ، ښایي نن هم ګروهه ولرم چې له تا سره ساعت تیری وکړم او د خپلې ډالۍ لپاره یوه حل لاره پیدا کړم. زه د هغې په څنګ کې کېناستم، سر مې د هغې په څنګله کېښود. ښځې ویل چې زموږ لپاره خواړه او شراب راوړی او ویل یې له دې امله چې ښایي نن له ما سره پاتې شي نو له همدا اوسه به خوراک او څښاک پیل کړو. له دې وروسته چې لږ مو وڅښل نفر وویل سینوها ما اورېدلي چې ستا مور و پلار یو قبر لري چې هغه یې جوړ او سینګار کړی او له دې امله چې ته د خپل پلار د شتمنیو اختیارات لري دغه قبر زما په نوم کولای شي. ومې ویل دغه خبره چې ته یې کوې ما به د امون له عذاب سره مخامخ کړې، څنګه د خپل پلار و مور قبر ستا په نوم کړم او د دې سبب شم چې دغه دواړه میړه او ښځه په بلې دنیا کې کور ونه لري او د هغې مړی د مریانو او رانکارو په شان په نیل کې واچول شي. وی ویل ته څنګه دا خبره نه منې چې مور او پلار د خبر ونه لري، خو په دې راضي کېږي چې زه ځان ارزانه خرڅ کړم؟ ما ویل پرون او هبل ورځ مې 2 ډالۍ درکړې او آیا دغه 2 ډالۍ د دې ارزښت نه لري چې ته نن له ډالۍ پرته زما په څنګ کې پاتې شي؟ ښځې ویل دغه 2 ډالۍ زما د ښکلا د نیمې ورځې ارزښت نه لري. اوس له دوا به یو سړی راغلی او چمتو دی چې د یوې ورځې په بدل کې 100 دینه سوچتې لا راکړي. دین د مصري وزن واحد او کابو 1 ګرام کېده. بیا یې د شرابو بل جام راکړ او زیاته یې کړه. که غواړې له ما سره اوسې او هر څومره چې غواړې ما خپله خور کړې باید د مور و پلار قبر دې زما په نوم کړې. کله چې ښځه پوهه شوه زه د قبر ورکولو ته تیار یم نو سمدستي کاتب راوغوښته او د قبر د انتقال سند یې برابر کړ. بیا یې ما ته وویل چې له باغه کوټې ته ولاړ شو، ځکه په باغ کې مریان او وینځې دي او ساعت نشو تېرولی. کله چې کوټې ته ولاړو نفر ویل زه هغه ښځه یم چې پر خپله خبره درېږم او بیا چې ونه وایې ما تېرېستی، زه به نن تر لمر لوېدو له تا سره یم او ته به نن بیا هغه چلونه زده کړې چې پرون مې در زده کړي ول. زه به هم په دې کور کې ستا له شتونه خوند واخلم او ساعت به مې تېر شي. مریانو موږ ته 5 ډوله غوښه، 7 ډوله شیریني او 3 ډوله شراب راوړل، خو ما داسې احساس کوه چې هر ځل زمونږ تر شا درېږي، پر ما ملنډې وهي، ځکه ټول پوهېدل چې ما آن د خپل مور و پلار قبر هم نفر ته ورکړ چې 1 ورځ ورسره تېره کړم. نه پوهېدم چې هغه ورځ څومره ژر تېره شوه او ولې هغه خوښۍ چې انسان یې په ډېرو فلزاتو ترلاسه کوي په څو شیبو کې ختمیږي، خو د بدبختۍ ورځې پای نه لري. ناڅاپه متوجه شوم چې ورځ پای ته رسېدلې او شپه شوه.
نفر وویل اوس هغه وخت دی چې ته باید زما له کوره ولاړ شي ځکه چې شپه شوه زه هم ډېر ستړی یم او باید د بلې ورځې لپاره سینګار وکړم. ومې ویل نفر زه غواړم نن شپه هم له تا سره تېره کړم او سبا به له دې ځایه لاړ شم. ښځې ویل د دې لپاره چې نن شپه له ما سره پاتې شي ما ته څه راکوي؟ ومې ویل زه نور څه نه لرم چې تا ته یې درکړم. ستا لپاره مې حتی مور و پلار هم په بلې دنیا کې بې کوره کړل او اوس د امون له قهر سره مخامخ یم. ښځې ویل دلته به نه راتلی؟ ایا ما درته ویلي ول چې دلته راشه او له ما سره ساعت تیر کړه؟ ما ټینګار وکړی چې نن شپه به پاتې شم. خو نفر ویل نشي کېدای ځکه چې نن شپه له دواب هېواده راغلی سوداګر دلته راځي او هغه به ما ته 100 دینه سره زر راکړي. زه له دومره سرو زرو نشم تېرېدلی. بیا هم که تا کوم شی درلوده او ما ته دې راکړی وی ممکنه وه چې ما د خپل تاوان یوه برخه جبران کړی وی، خو له دې امله چې څه نه لري باید ولاړ شي. بیا زما له څنګه پورته شوه چې بلې کوټې ته لاړه شي، خو ما د هغې لاسونه ونیول چې مخه یې ونیسم. په دې وخت کې د هغو شرابو له امله چې نفر راکړي ول نه پوهېدم چې څه وایم. ښځې چې ولیدل ما یې لاسونه کلک نیولي او نه یې پرېږدم چې لاړه شي، نو نارې یې کړې او خپل مریان یې راوبلل او ورته یې وویل چا تاسې ته اجازه درکړې چې دغه سړی زما کور ته راپرېږدئ؟ ژر یې له دې کوره وباسئ او که مقاومت وکړي دومره یې ووهئ چې له هر څه ولویږي. مریانو پر ما حمله وکړه. زه سره له دې چې نشه وم غوښتل مې مقاومت وکړم او له کوره ونوځم، خو هغې پر ما برید وکړ او په لرګیو یې دومره ووهلم چې زما له مخ سر سینې او خېټې څخه وینې روانې شوې. وروسته یې له کوره د باندې وغورځولم. کله چې خلک راټول شول او ویې پوښتل چې ولې مو دغه سړی وواهه، ده زموږ ملکې ته سپکاوی کړی دی. موږ چې ورته هر څومره وویل زموږ ملکه داسې ښځه نه ده چې ځان ارزانه خرڅ کړي، خو ده نه منله او غوښتل چې په زور زموږ ملکه خپله خور کړي. نو موږ هم اړ شو چې دی له کوره راوباسو. ما دغه خبرې په داسې حال کې واورېدې چې تقریبا بې خوده وم. دومره یې وهلی وم چې له هغه ځایه نه شوم تللی. شپه مې هملته په خپلو وینو کې تېره کړه او ویده شوم. سهار د پلیو خلکو د پښو او د ګاډیو د عربو په غږ راویښ شوم. ټول بدن مې سخت درد کوه او د شرابو مستی هم رانه تللې وه، خو دومره چې له شرم او پښیمانۍ څخه کړېدم دومره د بدن له خوږو نه ځورېدم. روان شوم او ځان مې د نیل سیند څنډې ته ورسوه. هلته مې خپلې وینې ووینځلې. بیا مې له ښاره د وتلو لار ونیوله ځکه چې دومره له ځانه شرمېدم چې کور ته نه شوم تللی. 3 ورځې او 3 شپې مې د نیل پر غاړه بانکسونو او نیونو کې تېره کړه او په دې موده کې مې له اوبو او وښو پرته بل څه ونه خوړل. 3 ورځې وروسته ښار ته راستون شوم او خپل کور ته لاړم. کله چې کور ته ورسېدم نو ومې لیدل چې زما پر کور د یوه بل ډاکټر نوم لیکل شوی و او دې خبرې ثابته کړه چې زما کور یې ضبط کړی دی. زما مرئی کاپتا له کوره راووت چې زه یې ولیدم ویې ژړل او راته یې وویل زما کمبخته باداره ستا کور یوه ځوان طبیب ونیوه. زه اوس د هغه مرئی یم او د هغه لپاره کار کوم. بیا یې وویل که ما کولی شو چې تا له بدمرغۍ وژغورم نو خپله دغه یوه سترګه به مې درکړی وی ځکه چې ستا مور و پلار هم مړه شوي دي. ومې ویل امون ته پناه وړم. بیا مې خپل لاسونه پورته کړل او ومې پوښتل زما مور و پلار څنګه مړه شول؟ کاپتا وویل له دې امله چې تا د هغې کور خرڅ کړی و. نو نن سهار وختي د ستر قاضي له لوري د هغه کور ته مامورین ورغلل چې هغې له کوره وباسي او کور د هغه نوي مالک ته ورکړي، خو ستا مور و پلار پر ځمکه پراته ول او نه خورېدل. لا هم نه ده معلومه چې هغې په خپله مړه شول او که تر دې وروسته چې خبر شول له کوره یې باسي نو یې زهر خوړلی دي او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. خو ته کولی شې د هغې جنازې او مړي چې لا هم په کور کې دي د مرګ کور ته یوسې. ما ورته وویل زما مور و پلار دې ونه لیدل؟ کاپتا وویل پرون چې زما نوی بادار زما د کتو لپاره راغلی و او مور یې کار کولو ته اړ کولم نو ما ولیدل چې ستا پلار دلته راغلی دی.
د دې امله چې پلار د ړوندو پر لاره نشو تللی او مور د له لاسه نیولی و. دواړو غوښتل چې تا وګوري. زه ورته متوجه شوم چې مور دې هم دومره کمزورې شوې وه چې پر لاره نشوه تللی. هغې وویل چې د ستر قاضي مامورین کور ته ورغلي ول او ټول شیان یې مهره کړي او ویلي وو چې هغې باید ډېر ژر دغه کور خوشې کړي، ګنې دواړه به په زور له کوره ویستل شي. پلار دې له مامورینو پوښتنه کړې وه چې د څه لپاره دوی له کوره باسي. نو هغه ځواب ورکړی و چې ستاسو زوی سینوهه دغه کور یوې بدنامې ښځې ته ورکړی چې له هغې څخه خوند واخلي. پلار دې له ما وغوښتل چې تا ته خبر درکړم چې ته ورشي، خو زه نه پوهېدم چې ته چېرته یې. د پلار سترګو دې زیر نه کاوه، خو غوښتل چې یو شی ولیکي او ما ته یې وویل کاپتا یوه ټوټه نري مس راکړه چې د کاتب په وسیله پرې لیک ولیکم او که مړ شم دغه لیک مې زوی ته ورسیږي. ما یوه ټوټه نري مس له خپلې زیرمې څخه ورکړل او هغه ستا له مور سره ولاړ. ومې ویل کاپتا ایا پلار مې ستا په وسیله کوم پیغام ما ته نه دی راستولی؟ مرۍ مې وویل نه، زړه مې په ګوګل کې تر ډبرې هم دروند شوی و، تر دې حده چې پر خپلو پښو نشم درېدلی. پر ځمکه کېناستم او ومې ویل کاپتا هر څومره سپین زر او مس چې دې زیرمه کړي وي رایې وړه او ما ته یې راکړه، ځکه چې مور و پلار مې مړه شوي دي. زه د هغې د مومیایي کولو لپاره هیڅ پیلیز هم نه لرم. که ژوندی پاتې شوم ستا مس او سپین زر به بیرته درکړم او که مړ شم امون به یې بدله درکړي. کاپتا وژړل او یې ویل که ته زما یوه سترګه هم وغواړې چمتو یم چې در یې کړم، خو سپین زر او مس نه لرم. ما دومره ټینګار وکړی چې هغه لاړ او له دې وروسته چې شاوخوا یې وکتل چې څوک یې نه څاري، په باغچه کې یوه ډبره لرې کړه او ترې لاندې یوه زړه کڅوړه راپورته کړه چې پکې څو ټوټې مس او سپین زرو. هغه یې ما ته راکړل او ویې ویل ای زما باداره دغه مس او سپین زر چې تا ته یې درکوم زما د ټول عمر بسنه ده او له دې پرته په نړۍ کې بل څه نه لرم. ومې ویل کاپتا زه ډاکټر یم او که ژوندی پاتې شم د دې 10 برابره به درکړم. ما غوښتل په هغه وخت کې له سلطنتي ډاکټر پاتور او خپل دوست توتمس څخه قرض واخلم، خو له دې امله چې ځوان او بې تجربې وم فکر مې کوه چې که له هغې څخه قرض واخلم نو د هغې پر وړاندې به مې خپل حیثیت تر پښو لاندې کړی وي. کله چې د خپل مور و پلار کور ته ولاړم ومې لیدل چې ټول ګاونډیان راټول شوي دي او زما د مور و پلار څېرې تورې شوې وې او د کوټې په منځ کې په یوه غټ خټین منقل کې لا هم اور بلیږي. پوهه شوم چې مور و پلار مې په زغال سره ځانونه وژلي دي. ستر منقل یې له زغالو ډک کړی اور یې ورکړی دی، ځکه چې د کوټې دروازې او کړکۍ هم بندې وې او هغې مړه شوي ول. یو ټوکر مې راواخیست، مور او پلار مې پکې تاو کړل، یو خرکار مې راوغوښت، یوه ټوټه مس مې ورکړل او هغې ته مې وویل چې زما مور و پلار دارالممات ته ورسوئ. هلته کارګران زما د مور و پلار منلو ته حاضر نه ول او ویلې چې لومړی باید د دغه 2 کسانو د مومیایي کولو پیسې ورکړم. ما ورته وویل هغه وخت چې دوی مومیایي شي د کار اجوره به ورکړم، خو د دارالممات کارګرانو نه منله، تر دې چې بوډا کارګر چې د فرعون د جنازې د مومیایي کولو پر مهال را سره اشنا شوی و او هلته یې ډېر نفوذ درلود، ضمانت وکړ چې زه د مومیایي کولو اجوره د مومیایي کولو په بهیر کې یو ځای او یا یې وروسته ورکړم. بیا مې یو پړی د مور او یو د پلار په پښو کې وتاړه چې له نورو مړو سره یې توپیر وشي او هغې مې د مالګې په هوس کې چې د بېوزلو جنازو لپاره ځانګړی شوی و واچول. کله چې ډاډه شوم جنازې د مالګو په اوبو کې ځای پر ځای شوې نو کور ته راستون شوم. هغه ټوکرونه مې بیرته ټول راټول کړل چې له دغه ځایه مې وړي ول او د مور و پلار مړي مې پکې تاو کړي ول، ځکه دغه ټوکرونه نور زما نه بلکې د کور د نوي مالک مال بلل کېدل او که ما اخیستی وی نو غلا حسابې ده. کله چې مې غوښتل له کوره راووځم او دارالممات ته لاړ شم نو یو کس چې د کوڅې په څنډه کې به د نانوایي دوکان ته نږدې ناست و لیکنې به یې کولی راولاړ شو، نارې یې کړې سینوها سینوها. زه ورنږدې شوم او هغه یو پاپیروس مصری کاغذ ژباړن راکړ
او وی ویل دغه لیک د پلار تا ته ولیکه او سپارښتنه یې وکړه چې کله راغلی در وسپارم. ما لیک پرانیست او داسې مې ولوست: سینوها زموږ ګرانه زویه، له دې امله چې زموږ قبر و کور دې خرڅ کړل مه خواشینی کېږه، ځکه غوره دا ده چې موږ قبرونه لرو او بیخي له منځه لاړ شو. په دې توګه به په بلې دنیا کې د اوږدو سفرونو ډېر زیار نه ګالو. ته چې کله په لومړي ځل زموږ کور ته راغلې موږ دواړه بوډاګانو او زموږ کور ته ستا راتګ زموږ د عمر وروستی عمر له خوښۍ وډک کړ. ستا زامن دې ستا د نیکمرغۍ او خوشحالۍ سبب شي. موږ په اسوده زړه دغه نړۍ پرېږدو او له قبر پرته د مطلقې نیستۍ پر لور ځو. خو پوهیږو چې تا په خپله دا نه غوښتل چې ګینې موږ د قبر ونه لرو، بلکې دغه چاره د هغو پیښو له امله وه چې ستا په واک کې نه وي. کله چې ما دغه لیک ولوست یوه شیبه وشړېدم. که څه هم د لیک لیکونکي ډاډګیرنه راکوله خو زه نه غلی کېدم. کله چې مې د سترګو اوښکې خلاصې شوې د لیک لیکونکي ته مې ویل: زه فلز نه لرم چې د لیک د رسولو په بدل کې تا ته انعام درکړم، خو چمتو یم په بدل کې خپل کمیس تا ته درکړم. خپل کمیس مې ویست او لیکونکي ته مې ورکړ. هغه په حیرانۍ سره دغه کمیس واخیست او لږه شیبه یې ورته وکتل چې پوهه شو ګران بیه دی که نه. سړی ناببره خوشحاله شو او وی ویل: سینوها له دې سره سره چې خلک په تا پسې خبرې کوي او وایي چې تا د خپل مور و پلار کور ان د هغې قبر خرڅ کړی دی او هغې دې په بلې دنیا کې بې کوره پرېښودل، خو ستا سخاوت ډېر زیات دی. له دې وروسته هر څوک چې وغواړي په تا پسې بدې خبرې وکړي زه به ستا ننګه کوم. خو اوس چې تا خپل کمیس ما ته راکړی ته به کمیس ونه لرې او لمر به دې ولې وسوځوي، ستا له بدنه به ویني او زوی وبهیږي. ومې ویل: ته نه پوهیږي چې د دې لیک په رارسولو سره دې ما ته څومره لوی خدمت کړی دی او څومره دې خوشحاله کړی یم. زما کمیس واخله او زما فکر مه کوه. کله چې هغه ولاړ نو ما له یوه لنګ څخه پرته نورې جامې نه درلودې او د دارالممات پر لوري روان شوم. زه اړ شوم چې هلته د یواري کارګر په توګه کار وکړم او د مور و پلار د جنازو د مومیایي کولو کار پای ته ورسوم. بوډا استاد چې پخوای هم ما ته توجه کوله راموز نومېده. هغه ته مې ویل: غواړم چې شاګرد شم او کار در سره وکړم. هغه ویل: زه په ډېرې مینې چمتو یم چې تا د شاګرد په توګه ومنم، و ته د دارالحیات فارغ التحصیل او ډاکټر یې. څه ډول راضي شوې چې دلته راشې او زما شاګرد شي؟ ومې ویل: د یوې ښځې مینې زه بېچاره کړم. هغې ښځې هر څه راڅخه واخیستل او نن آن کتنځی هم نه لرم چې هلته طبابت وکړای شم. بله دا چې داسې څوک نشته چې سپین او سره ترې پوره کړم او کور پرې واخلم. راموس په ژور فکر سره خپل سر وښوره او ویل: هر ځل چې زاورم یو سړی بدبخته شوی دی، پوهیږم چې یوې ښځې بدبخته کړی دی. ما 40 ورځې او 40 شپې په دارالممات کې تېرې کړې او په دې وخت کې د دې ځای د یوه ټیټ کارګر په توګه د مړیو پر مومایي کولو بوخت وم. کارګران چې پوهېدل زه د دویو له ډلې څخه نه یم او بدبخته یې د مرګ کور ته راوستی یم، نو تر ټولو خراب او ګنده کارونه یې ما ته سپارل چې په دې ډول له ما څخه چې لوستي او تر دوی لوړ وم غچ واخلي. ما له مجبوریته د هغې حکمونه په خپل وخت کې عملي کول چې د مور و پلار مړی مومیایي کړم. زما یوازینۍ نیکمرغي همدا وه چې د خپل مور و پلار مړي د یوه شتمن کس په توګه مومیایي کوم. په خپل لاس مې د خپلې ناسکه مور او پلار خېټه او سینه وڅېرله او د هغې معده، کولمې، سږي، زړه، ځیګر او د بدن نور داخلي غړي مې راویستل. د هغې خېټه او سینه مې له غوړو او نورو توکو څخه ورډکه کړل. دغه کارونه مې په دارالممات کې د فرعون د مړي د مومیایي کولو په وخت کې زده کړي ول. بیا مې د راموز د رودې پاساج چې په مخکني ځل مې په دارالممات کې لیدلی و د مور و پلار مازغه د پوزې د سوریو له لارې راویستل او د هغې د جمجمې منځ مې د مومیایي له تیلو ورډک کړ. د مومیایي تیل همغه دي چې موږ یې نن سبا قیر بولو. ژباړن: پلار او مور مې مصنوعي غاښونه نه درلودل او تر هغه وخته پورې ما هم مصنوعي غاښونه نه و جوړ کړي. که مې ژر دغه اختراع کړی وی د مور و پلار مې 2 جوړې مصنوعي غاښونه جوړول
چې په بله دنیا کې اسودا ډوډۍ وخوري. مصري ډاکټر او د دې پیښې راوي سینوها لکه چې په خپله په دې کتاب کې وایي د مصنوعي غاښونو اختراع کوونکي دي. تر یوه حده چې ښکاره هم د لومړنی کس چې مصنوعي غاښونه یې د فیل له عاجه پرته له بلې مادې جوړ کړل هم دوی وو، او تر هغې مخکې که مصنوعي غاښ موجود هم وو نو یوازې د فیل له عاجه جوړېدل، ځکه خو بېوزلو په بوډاتوب کې غاښونه نه درلودل. لامل یې دا و چې د فیل د عاج بیه یې نه شوه ورکولی. ژباړونکي: ای خدایانو، شاهد اوسئ چې ما د خپلې ناسکه مور او پلار د جنازو د مومیایي کولو لپاره د مرګ د کور تیل، درمل او ټوکر نه دي غلا کړي، بلکې د یوه ټیټ کارګر او د یوه مرۍ په شان مې هلته کار وکړ. خوندور خواړه مې ونه خوړل، شراب مې ونه څښل، او د مسو په هغه ټوټو د اجورې په توګه یې ماته راکول. ما تیل، درمل او ټوکر واخیستل تر دې چې د مور او پلار د جنازې د مومیایي کولو پای ته ورسېدل. په ګرمو کوټو کې ټول موجود تیل زما د مور او پلار په جمجمې، سینې او خېټې کې او د هغې په غوښه کې دننه کړای شول. بیا د هغې غوښه وچه شوه او چې هر څومره اوبه د غوښې په منځ کې وې تبخیر شوې. کله چې وروستی پړاو هم پای ته ورسېد او ما ولیدل چې باید جنازې له دارالممات څخه د باندې یوسم، نو ومې لیدل چې د مور او پلار د بدن وزن د مرګ کور ته د راوستلو د وخت په پرتله په 3 کې یوې برخې ته کم شوی دی. په هغه 40 شپو ورځو کې چې زه د مرګ په کور کې وم، د بې تربیته کارګرانو چلند زما په نسبت بدل شوی و او د پخوا په پرتله ښه شوي و. که څه هم دوی همغه راز سپکې سپورې ویلې او زه یې سپکولم، خو په ما نور په قهر نه ول، او سپکاوی خو د هغې په طبیعت کې و، ځان یې نشو بدلولی. کله چې زما په نیت پوه شول چې غواړم د خپل مور او پلار جنازه له دارالممات څخه وباسم، نو له ما سره یې مرسته وکړه او زما په فلزاتو یې راته د غوا یو ښکلی او کامیابه پوستکی واخیست. ما هم د خپل مور او پلار جنازې د غوا په پوستکي کې کیښودلې او د څرمنې په تسمو مې وګنډلې.